نن ستاسو د روان دي د ماشومانو په تربیت سلګي خبرې کول غواړم الله تعالی دې په موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي ورونو دنیا کې چې دا معشوم راشي او د دې معشوم په کوم کور کې پیدایش وشي هر معشوم چې دنیا ته راځي دی په فطرت د اسلام کې راځي خو وروسته دې تربیت سره چې د کافرانو په کور کې راغلي هغې ورته خپل دین وښیي چې د سیکانو په کور کې راغلي هغې ورته د خپل دین هغه پرچار وکړي چې د بامبړ په کور کې راغلي هغه ورته د خپل دین پرچار وکړي که د یهودو په کور کې راغلي د نصاراو په کور کې راغلي ان تر دې چې په کوم مذهبي دی بس دې ورته د خپل دین پرچار کوي معلومه شوه چې د معشوم دپاره اوله مدرسه د مور غیږ ده چې د مور په غیږ کې د ده کوم تربیت وشو ورونو تر ژونده پورې دی بیا په حق لار باندې چلیږي خدای دې زمونږ او ستاسو د بچو تربیت په طریقه د اسلام برابر کړي نورو کوشش ودا کوو چې خپل بچي په خابت پوهیږي چې اول هغه بچي مو قرآن ته کینو استاد ته کینو عالم دین سره کینو او چې کله کله دیندارو خلکو لدی بزرگانو لدی پیرانو لدی اولیاءو لدی تبلیغیانو لدی عابدانو لدی عالمانو لدی دا خپل بچی بزان سره دغه مجلس ته بوزي چې دې مجلس اثر الله تعالی په دې بچی باندې کیږي او ورونو چې په کوم اثر به کې خو دې شو کوم بوټي د تور کړی شو اکر د په بدن کې دن نشو ابدن باغ چلیږي د دې وجنا د معشوم تربیت په داسې انداز پکاري ورونو ستاسو د روان نن په دې خبره کوم دا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی ولی تیر شوی دی لوی بزرګ تیر شوی دی معشوم شپږ کاله عمر دی او علم په طلب کې د خپل کور ووت معشومان چې په داسې وخت کې د کور وځي ورونو دا ډېر د معشوم زړه نری مور پلار ورسره ډېره مینه کوي نو دا ډېره ګرانه خبره د علم په طلب کې او رسول الله مبارک حدیث کې وایي کوم طالب العلم چې د دین د زده کړې لپاره د کوره ووتو د خدای پیغمبر وایي دته ملائک وزرې خوري الله اکبر دته ملائک وزرې خوري او یو سکند خدای داسې حسابوي لکه یو غازی چې په جنگ کې جنگیږي او حسابيږي علم ډېر لوړ مقام لري یو مسله چې زده کړه کنه وی د 100 رکعاتو نفل نه زیات ثواب لري به روایتن د 100 رکعاتو نفل نه زیات ثواب لري دی مور توي مور ز علم لازم مور وتوي دا لستر پیدا له جدا تر کوم دا ځان ته نږدې جیب کې کېدا او دا کوم سلوي دینار چې مزر کړل دا کمیسي ولا وباسو دی کمیس کې ورله شاته دا پیسې وګڼلې وتوي چې کله طالبې کې ورشي او علم کې کله ستا پیسو ته عجب شو ته اریان شوي دا پیسې ور د خپل کمیس نه رالر کې او د علم په طلب کې چې ته وته نو د الله په لار کې دا پیسې په آزاد وټ باندې خرچه کوه اسی په ایمان وای موږ چې کوم بچی باندې علم کوو دا هم اس خیال نه ساتو د جامو خیال نه ساتو د ټوپه خیال نه ساتو د کتاب خیال نه ساتو او په کوم بچی باندې چې موږ دنیاي تعلیم کوو اې بچی له مونږه کپڑے په پرخلو یره وې د سره مالدار لکان سبق وینو اې بچی له مونږ پیسې ورکو بچی 100 روپے دی لګي یره دې د مال 10 روپے لګي نه بچی دا 15000 سیوا کې د اصل کې بری پکاريږي کوم بچی چې مونږ قران ته کینو دا مونږ ته خبرو هیڅ خیال نه ساتي او ګیله کو خدای بچی مې عالم کې ګرانه خبره او د دې کوم بچی باندې چې علم کوو د هغه نو مدرسې ته بوتل شته ته پوسټا او کوم بچی چې په سټوډنټ
سکول کې سبق وای هغه سار په موټر سایکل رسو او د سکول ور مخې ته کوزو کلی کولو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د علم په طلب کې روان مزه لیکو یو قافله کې روان دی هغه قافله باندې په لار کې غله را پاسېدل چې غله را پاسېدل عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پکې دی او ټولې قافلې والو ته وایي ودرېږئ قطار کې یو سړی لټوي او چې څو ورسره یې هغه ته غونډه وي دا بعد غله د نر زامن سمه صفایي راولي یو سړي د کور نه وي غلا کېدلو چې ټولې کاډې وړې دي ویلې کور د مالک ورپسې خپل کټ کوګه کړو چې وروستو کتل نو دلته وي ته څه کوې وی چې څه وه خو تا زما نه کور راغونډ کړو وي ما وایي که نه چې ته بل کور دې راله په کرایه اغوستی دی خو دا یو کټ دی چې دا راسره زه والم نو ګورې وروڼو غله راپاسېدل او په دې قافلې والا ته وایي ودرېږئ یو سړی لټوي او چې څه ورسره دي هغه تېږي د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کوچی معشوق دی لا کله چې د ده نمبر راغی دته وایي هغه له 70 روپۍ چې وې هغې ترې واخېستې وي نورې پیسې خو د سره نشته دې ورته وایي شته هغه چې مور وله د کمیس کې شاته ګنډلې وې هغه پیسې یادوي ما سره شته هغه غله خان دی وي داسې څوک چې د غل نه خلک شي پټۍ که ښکاره کیې ورته دا څه کم عقل دی هغوی که د دې څه کم لګوي لاړه دی نور ګڼ غله بیا تالاشي شروع ده چې د ده خواله راورسېدو وایه طالب استاد نورې پیسې در سره شته که نه ورته وي او شته وي کوم ځای دی ورته وي زما دې کمیس کې شاته یو ګنډون شوی دی چې دا کولو کې 40 دیناره پکې پراته دي الله اکبر هغله ورته وایي موږ ته خو تر ننه پورې چا رشا ټکې نه دی ویلې تا څنګه رشا خبره وکړه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي ما ته زما مور ویلي چې زه بچې د خدای د دین زده کړه کوه خو چې د کله نه پیدا شوی اووم اتم کال عمر مې دی چې تر ننه پورې ما ته خپلې مور دا تربیت راکړی دی چې زه به دروغ نه وایم زه رښتیا خبره کوم او خپلې پیسې یې راوباسلې وي دا والې هغه غل چې د ده پیسې ورکړې او لاس کې ونیسلې نو په یو سوچ کې پرېوت خدای عجیبه کردار دی د دې نه مخکې خو چېرته داسې نه دي شوي دته وایي رشا دې ولې ووي وي دا زما د مور برکت دی کومه خبره چې راته خپلې مور کړې ده د هغې خلاف نه کوم ما ته مور ویلي چې ګوره ان الصدق ینجي والکذب یهلک په دروغو به نجات مومي په دروغو به درته هغه خلاقت میلاویږي او په رښتیاو به درته نجات میلاویږي زه رښتیا خبرې کوم او دروغو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته داسې ګوري د هغه په سوچ کې لړو ډېر وخت پس چې سر یې راوچت کو او په قافله کې چغه کړه چې یا الله تعالی زما دې تا ته توبه وي چې تر ننه پورې مې کومې غلاګانې کړې دي یا الله تعالی آینده به چلې غلا نه کومه خلکو ورته وایي څنګه دې توبه وباسله د قافلې هغه نور غله ورته م وایي قافلې باندې چې راپاسې ولې توبه وباسې وی دې ماشوم ته چې مې وکتل او ریښې ووي وی ما وی چې د خپل مور داسې تربیت ورکړی دی چې دروغ نه وایي او د خپلې مور دومره خبره مني زه د خپل رب دومره خبره نه منم چې ما ته رب ویلي دي چې حلال کوه زه ارام ورپسې کوم ای زما ملګروي که چېرې تاسو غلاګانې کوئ بېشکه کوئ خو آینده لپاره به زه زما د غلا نه تر نسوه باندې توبه وي قافلې والا ورته وایي چې ته توبه وباسې موږ در سره وباسو چې کوم قافله باندې نور غله ټولو غلو هغه وایي چې 15 تنه غله غونډو په عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په رښا ویلو باندې ټولو غلو توبه وباسله دا نور سلوک تربیت یې ورکړو موږ تربیت داسې ورکو چې بچې پټ راوړي او بچې دا پټ رقم ځای تللی وبه وغې نه وي ما وی چې راشه ګس پې کېده د نرزیا هغه دومره پنډ لاندې راتلی نه شي شاباس بچې خو خدای دې لوی کړه دقه دې شي را رسوه دې ته مه ګوره چې د چا پوله ده بیا ګیلې کړو او بیا به دغه کوو چې یاره دې
دا بچی ماشومانو داسې وکړه چې سبا له هغې د خدای په دین باندې میني چې پوچی او سیدې آرام کور ته راوړو ته په هغې پټ وکړه دې ماشومانو کله کله جیبونه هم ګوره بچې ستا په جیب کې 100 روپۍ پرتې دي ما خو دله سار 100 روپۍ درکړي دي دا نورې د کوم ځای نه رالې دا د کومې غاړې رالې بچې تا سره په جیب کې موبایل څه کوي ستا خو 8 کاله عمر دی دا دومره سپېړه په جیب کې ګرځی دی کې څه چلې دا ولې ګرځی ایس خیال نه ساتو که ماشوم پردي صابونه راوړو هم شاباسي ورکو که پردی څانګې راوړو هم شاباسي ورکو که پردي لرګي راوړو هم شاباسي ورکو خدای به تپوس کوي که نه به کوي او چې تا دې بچي له دا شاباسي ورکو نورونو دا بچی به تا خادي رسته نه پرېږدي داسې ټیم به راځي چې دا بچی به تا پر دې سترګو باندې جړوي تربیت چې د ماشوم کې په خابت پوه شو داسې جومات کې عالم سره کېنوه چې هغه ورته قرآن وښیي هغه ورته د خدای دین وښیي او هغه ورته صحیح عقیده برابر کړي داسې نه چې ماشوم دله سبا داسې عقیدو والا مطمئن کړي چې اول تا ته مشرک وایي نورونو تربیت د ماشومانو په صحیح طریقه پکاري ښه دا قرآن شریف پسې نن سبا دویم نمبر کتاب چې حسابېږي نو بخاري شریف دی کوم یو دی بخاري شریف دا امام بخاري رحمت الله علیه ډېر لوی سړی تېر شوی دی دی چې د موره پیدا شو دی بالکل برابر و صحیح طریقه باندې سالم و خو چې څه موده تېره شوه عمر یې 45 کاله ته ورسېد نو امام بخاري رحمت الله علیه په دواړو سترګو باندې ړوند شو چې ړوند شو مور بیبي به کله کله رب العالمین ته ژړل چې یا الله تعالی زما بچی په سترګو ړوند شو ما خو دا بچی دې نه غوښتو چې زما بچی به قال رسول الله وایي زما بچی خو به حافظ قرآن شي قرآن ته به ګوري قرآن به یاد کړي زما بچی به خو د پیغمبر د احادیثو خدمت کوي شپه ورځ به یې ژړل مورې د مور دعا د بچی لپاره ډېره قبلیږي د مور دعا ډېره قبلیږي پیماني وایي زموږ په کورونو کې میندې دعا کوي که خیرې ډېرې کوي چېرته یې داسې نه وي چې خدای بچی مې د قرآن عالم کې خدای بچی ته مې د پیغمبر احادیث دماغو ته کوز کې یا الله د بچی مې سینه کولو کې د علم ته خو چې څه کار وکړي یوې خدای دې په تندر در باندې وغورځوي هغه ناروا خیرې کوي که تا په ډایجسټو کې مونږ دی په کپرې وي ابدب شي چې ښځو له سمې ډیګرۍ په دې خیرو کې کوي ته خبر نه یې ستا خو د خولې نه را 2 خیرې وختې 3 خیرې وختې خو د دې بچي تمامه زندګي دې غرق او تباه کړه نو تربیت د بچي به کوو په صحیح طریقه باندې ورونو امام بخاري رحمت الله علیه دا مور چې وه دا د شپې پاسېده الہ العالمین جل جلاله ته لاس اوچت کړل چې یا الله خدای بچی مې په دې سترګو باندې روغ کا وی جړل د دې خپل بچی لپاره رب العالمین ته وجړل تا ته پکې سبق ته چې ستاسو اجت راغې د شپې پاسه او رب ته وجړه زماره پر رب قسم خدای باندې سوال قبلې ته بیا ګوره چې خدای دعا څنګه قبلې سوال څنګه قبلې امام بخاری رحمت الله علیه مور بیبي چې وا دعا وغوښته بیا پس د هغې نه اوده شوه په خوب کې ولا ابراهیم علیه السلام راغی کوم چې زمونږ او ستاسو نیکه پیغمبر دی کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید د اسماعیل علیه السلام پلار دی داسې پیغمبر دی که نه چې زوی یې پیغمبر دی ابراهیم علیه السلام خوب کې راغی ورته وایي و بیبي ولې خفئ د امام بخاري رحمت الله علیه دې مور ته وایي و بیبي ولې خفئ ورته وایي د الله خلیل په دې وجه خفه ما چې زما دا بچی و چې دې ما له خدای نو راکړی هغه ټیم ما د خدای ذکر کو کله چې زما نفس ته دننه شو ما لا خپله خوله نه ده ودرولې ما وی چې یا الله داسې بچی راکړي چې هغه د پیغمبر د احادیثو خدمت کوي د قرآن خدمت کوي د خلکو خدمت کوي یا الله د لوی علم خاوند دي ما ډېر دعاګانې د خپل بچي له کړي دي ورته وایي د الله پیغمبره ای خلیل الله خفه په دې ما
چې بچي مې په دواړو سترګو باندې ړوند شوی دی هېڅ څیز ورته نه ښکاري ابراهیم علیه السلام ورته خوب کې وایي بیبي زه ستا بچي ته دعا کوم لاس یې اوچت کړو وروڼو د پیغمبر په دعا کې څه شک نه وي موږ ته دا نوې روشنۍ واله وي دا تاسو چې بعد اولیاو له لړ شي چې ما ته دعا وکړه ولې وي خدای تا ته نږدې نه دی خدای هر چا ته نږدې دی خدای پاک هر چا ته نږدې دی خو په خولو کې فرق وي د چا په خوله کې د ورځې دوه ځله نسوار ځي راځي او د چا په خوله باندې شپاړس د خدای ذکر ځي راځي دا برابر دي د چا په خوله ټوله ورځ غیبت چلیږي او د رواني خبرې چلیږي او د چا په خوله باندې شپاړس قال رسول الله زوتیږي او د خدای قرآن زوتیږي دا یو برابر دي پیغمبر دعا ورته خوب کې وکړه وی یا الله تعالی د امام بخاري رحمت الله علیه ته دعا وکړه چې خدای ردی بوډۍ دی زولا سترګې روښانه کړي یا الله تعالی نظر ورته واپس ورکړي د امام بخاري رحمت الله علیه مور چې راویښه شوه حیران وه ځکه چې په خوب کې د پیغمبر سره ملاقات د هرو سترګو حال نه دی دې کې یو مولا دی منیر ناشکره نوم یې دی هغه بله ورځ یو بیان کې وي دا دي چې وي ما دا خوب کې ونې دا وي دا د دې وخه بې غږ راځي موږ وایو ستا سترګې دغه ځای ته نه دي رسېدلې ستا سترګې چې دغې مکان ته ورسېدې اوس دا انور دی که نه په اسمان کې غټ کټ نور دی خو ته ورته ړوند سړی ودرو هغه انور دی اوس هغه وي نشته دا د انور ګناه دی که د دې ړوند ګناه دی موږ وایو ته ړوند دی خدای دې ستا سترګې وغړی چې د چا سترګې دي هغه ته هر څه ښکاري الله قرآن کې وی لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ویره د کافرانو دا سترګې ړندې نه دي بلکې هغه زړونه یې ړاند نه دي چې کوم په سینه کې دننه دي خدای دې زموږ او ستاسو زړونو سترګې روښانه کړي عبدالرحمن بابا وی چې د زړه سترګې دي بینایي اوبه ویني چې د زړه سترګې دي بینایي اوبه ویني لکه انور اسې انوار د درویشانو وی په هر چا چې د غضب لیند کړي خخا نو خطا نه درومي ګزار د درویشانو او درست دیوان د رحمان زار تر دی وینا شا چې بیان د کردار د درویشانو ورو ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې خوب کې ولید د مور بیبي ډیره خوشاله وه خو په خوب کې ورته دعا وکړه چې خدای دې ستا د بچي سترګې روښانه کړي دا ړندې سترګې دې ولا الله تعالی په روح وبدلې کړي بیبي هغه دعا په ذهن کې اوړې دا راوړې دا او رامنډې کړې چې خپل بچي سترګې وګوره بچي دې چې راغله بچي د سترګو ته وکتل الله ورله داسې سترګې روښانه کړې وې چې د مخکې نه نظر الله تیز کړی و اوس دلته به دا نوې روشنۍ والا مونږ ته وایي چې ولې استاد جي تا وله چې ته لیبارټرۍ کې نظر جوړ ټیسټ کړو اعتراض به نه کړي دوکه تا وله کوم ځای ټیسټ کړو چې د مخکې نه هم تیز شوی و دا خو دې معلوم چې د سترګې روښانه شوې خو تا وایي چې د مخکې نه تیز شوی و دا څنګه چلو امام بخاری رحمت الله علیه بل یو کتاب لیکلی دی تاریخ کبیر نومېږي غټ کتاب دی هغه تاریخ کبیر امام بخاری رحمت الله علیه په خپل وی چې دا مار سپومې رڼا ته لیکلی دی سپومې رڼا ته چاته کتاب ښکاري خو نظر ولا خدای له مخکې نه تیز کړی ځکه هغه تاریخ کبیر هغه بیا د سپومې رڼا ته لیکلی دی درو تربیت د ماشومانو په صحیح طریقه پکاري خدای دې موږ او تاسو له توفیق راکړي ستا بچی دې ګیره راغلی ده عجامت یې راغلی دی او هغه لړ شي او نایي ته کښېني او د مخ نه د میخې کوناټې جوړ کړي او ته ورته بچی ته لاډو کې خیر دی خیر دی دا څه خبره ده بالکل بچی دې لړو داسې جامې یې جوړې کړې دي چې په هغې کې تمام کوناټې ورڅه ښکاري او ته وایې خیر دی بچی دا څه خبره نه ده دا تربیت دی تاسو تربیت تر ماشومانو کوي شرمول دي کپڑے به یو شان چولی پنسي به پکې بل شان کړی او کالر به بل شان کړی او ډیزاینونه په ګیرو کې جوړي چاته پکې ال جوړ کړی او چا پکې ایچ جوړ کړی او چا پکې انګلیش نور ټکی جوړ کړی او ته خیر دی بچي دا تربیت چې ته نه کې دا معصوم باندې سبا کا پاره تخفیف تربیت د بچو په صحیح طریقه باندې پکار دی چې سبا لستا کا پر ته نه راځانګي
او سبا له داسې دی چې ستا دپاره درد سر جوړېږي همدغه ماشوم دی چې رالوی شو او هغه ته ته وایې ته بچې ټوپۍ ولې نه په سر یې ټوپۍ په سره وکړه دا په سر کې هغه داسې لار اړولې ده چې په کور کې تا ته د جینۍ او د هلک پته نه لګي چې دا کم یو راغی او کومه یو راله او ته وایې خیر دی بچې مې خدای دینداره کړي شکر وباسه چې بهرحال تربیت د ماشومانو په داسې طریقه به کوو چې زموږ نه الله راضي شي او د الله پیغمبر راضي شي او دریم امام غزالی رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی تېر شوی دی دوی دوه وروڼو د یو محمد نوم دی او د بل احمد نوم دی د امام غزالی رحمت الله علیه محمد نامه چې وته په جمعات کې جمع ورکوله نو ټول خلک به ورپسې ودرېده خو د خپل ورور ورپسې موز نه کاو دا چې دی رور به راغی او به کتل چې دا رور مې په مصلی ولاړ دی نو واپس به منډې کړې چې یپا کرما دی بیا مصلی ته مخکې شوی دی پښتنو کې خلک یو متل مشهور دی وي د کور لور خورو کړ میزه نه نو آیو خدي وي او سړی ته وی چې تم ځان زبر کې سپارس په مصلی ناسي تاسو پیړې وې چې زه پیری ما ولی خدا او چې داري اوس په هوا ګرځېدو وی داسې یو سړی په هوا لاړو دوی خدای دې وی خو باسه دا زوبا او دې خو دا کو نه رزق کاګه وګه پولا خپل سړی او خپل لور خور دا کار میزه دی د امام غزالی رحمت الله علیه چې په دې جمعات کې جمع ورکوله نو دې رور ورپسې موز نه کاو دې راغی او مور ته وایي ای مورې ټوله دنیا ما پسې ولاړې او دا زندر زوی راشي او د جمعات نه واپس رو تختی او ځان پټ کړي مور ورته وایي ته سړي زوی کېږي نه ولې دا انتشار جوړی خو درېږه که نه ولې موز نه کوې هغه ورته وایي مورې بس زه پسې نه ودرېږم ورته خو لوی عالم دی لوی خستي ده علم یې کړی دی وایي زه مورې چې ته وایې نو د نن نه پس به ورپسې موز کومه هغه وایي ښه چې راغې جومات ته لویه ګڼه موجود ده امام غزالی رحمت الله علیه دې په مصلی ولاړ دی موز کوي نو دا ور ورپسې هم راغی شاته یې نیت وتړه بلکل دا باندې سړی موز نه کوي چې موز کوي نو ټول جومات په مخالي راغی په فرنټ کې ودرېدو منځ یې قبضه کړو خو چې یو رکعت یې د ورور پسې وکړو نو دویم رکعت نه سلام جار باسه او په مخه د جومات بیا وتښتېد په دواړو رکعتو کې یو رکعت وکړو په دواړو رکعتو کې یو رکعت وکړو د چې سلام جار باسه امام غزالی رحمت الله علیه شاته کتل چې ګلدین خو شاته ولاړ دی چې وی کتل دا نر زوی بیا نو دا څه په لانجه وړېدو دا د ده نه خوشې غوره چې نه راته خو نه به خو په موس کې په منځ کې ولاړ دی د ټولو خلکو نه مخکې ولاړ دی او د مصلی نه یو د انګل په نیمه کې تښتېدلی دی ټولو خلکو وی هغه ضرور یو رکعت وکړو بل یې پرېښودو تښتېد دی چې کور ته لاړو مور ته وی بې وی که دې نه راته نو خبره دا څه شی راغلی یو رکعت یې وکړو او دویم رکعت ته یې کور ته منډې کړې تا تماشه شکایت وکړو هغې فوج راغې په مینتونو راغې هغه هم یو رکعت له راغې مور ورته وی تا ته ما وی نه چې دا چل مه کوه مونځ پوره کوه د رور پس ورته وی زه نه د خپل رور نه تپوس کومه وروڼو دواړه په کم مقام باندې دا یو رور یې وایي وی زما دې په رب قسم وي زما دا رور چې یو رکعت ته اوچت شوي د ده نه څه شی روک شوی و وی دې د هغې په سوچ کې ګرځېده چې به کوم ځای کې مثال خواته روکه شوی و وي ګرځېده نږدې نږدې ګرځېدو وی چې کله د غونډې صوبې نه په سوچ کې واوړېدو وی زما دې په رب قسم وي ما ته خدای په کشف سره دا خبره خوله چې دی روک شوي سیس پسې ګرځي وی چې دویم رکعت ته پاسېدو وی چې نږدې ریا کې وټیکو خو چې د صوبې نه مو واوړېدو وی ما وی چې راشه سلام جار باسه زه دی وی دې رور نه مې سوګند ورکړه چې روک شوي سیس پسې ګرځېدي موږ کې که نه هغه ته چې وی هغه سر کاته کړي او حقیقت کې زما د یو څیز روک شوی و زه هغې ته هغه مې سوچو چې کوم ځای کې به میله وشي وروڼو مور ورته څه وایي د مور تربیت ته ګوره مور ورته وایي بچې دواړه د سړي زامن نه د دواړو توجه خدای ته نه وه د دواړو عقیده دا نه وه چې زه خدای ته ولاړ یم وی ولې وی یو خو څه شی دې روک شوی یو هغې پسې ګرځېدو او دا ته چې وي ما ته خدای وښو نو ته خدای ته دې توجه نه وه خو د رور لرې پوته چې دې کوم خوا ګرځي موس کې
ستا خدای ته توجه نه وه نو وی دواړو رسول دا مور تربیت داسې خدای پاک کوم ځای ته رسولي کوم مقام یې ورکړی نو تربیت د مور دا اصل مدرسه ده تربیت د بچی دا چې مور صحیح تربیت د یو بچی وکړو ورونو سوال نه پیدا کیږي چې دا بچی به سبا اغلا کوي دی به په بې ګناه خلکو باندې ډزې کوي دی به بې ګناه خلک لوټ کوي چرې به داسې نه او دا تربیت په آرامو شوي تربیت داسې شوي چې ورته وایي بچی چې څنګه یې نو کوه او ګوره په دغه ځای کې چې راته واقعات راغلي په دغې غریبانانو څومره زیاتې شو مثال په طور هغه سره په جیب کې خپلې پیسې دي او هغه هغې نه روان دی او بل ورته په لار کې کښېني زما د په رب قسم د خدای د قرآن وینا ده چې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خدای وي چا چې یو مؤمن قصدن قتل کو نو د ده سزا دوزخ ده ما سره او کته وای چې خیر دی ولان خو چې مسلمان به جنت ته خامخا دي لږ وخت په تیر کوم بیا به وځم نه په دغه ځای کې خدای وي متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها همیشه په دې دوزخ کې پروت دی الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ اله العالمین جل جلاله وطن دی علاقه کې امن راولي الله دې پکې خوشاله راولي صبر د اهل سنت والجماعت علما دي الله تعالی دې عمرو کې برکات واچي دعا وکړه الله دې علماو کې اتفاق راولي ټول دې الله تعالی دې دیوبند په خپل عقیده باندې کلک شي صبر خلق د دین کار کې تبلیغ والدي او قاریان دي حافظان دي الله ټول له کامیابی ورکړي الله جل جلاله زموږ د جماعت د علاقې لپاره د دنیا غټه مدرسه وګرځي د دنیا غټ مرکز وګرځي الله جل جلاله خیر خاتمه په ایمان کې سورۃ پیغمبر بشران دي الله عمرونه دراز کې الله جل جلاله خدای پاک څومره مردگانو پاشوي دي ټولو بخاني نصیب کې الله دا ټول ملګری خوشاله کې کم خلک دلته راځي د لری لری نه یاد نږدې نه الله د ټولو قدمونو په تله د نیکۍ کې واچي څومره زموږ محبین دي الله تعالی ته خوشاله کې کمې مېند خويند کورونو کې غوږی خره الله په کور او بار حیا پر دی وساتي مال او حال کې برکات واچي یو بل ملګری رحم شیر بای ضرور دړه پریشن نن اپریشن دی دعا وته کې الله تعالی دې کامیابی ورکړي الله تعالی دې غلا صحت ورکړي الله دې هغه زړه د مرز روک کړي الله تعالی دې ول شفای کامله عاجله نصیب وګرځي الله تمام مریضان صحت یاب کړي الله جل جلاله پر دین د دنیا او د آخر اوس هاته الله د شر د جن او د انسان محفوظ کړي او په وخت د قدر مودا کلمه په زړه په جبه جاری وساتي چې لا اله